السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به تر روغ جوړ او د عافیت جامې پر تن وي. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو پیپال اکاونټ په افغانستان کې په افغاني شماره باندې جوړ کړو. بالکل فری طریقه ده. ملګرو چې غواړئ چې ټیک ټاک اکاونټ په افغانستان کې په افغاني شماره باندې جوړ کړئ، البته بزنس اکاونټ، نو دا ویډیو را تر پایه پورې وګورئ. که چېرې مو ویډیو خوښه شوه آینده کې هم غواړئ داسې ښې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې وګورئ، زموږ یوټیوب چینل خامخا سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. نو ملګرو، دې لپاره تاسو بزنس پیپال اکاونټ جوړ کړئ. تاسو په خپل موبایل کې یو بروزر خلاص کړئ. زه له ویا بروزر نه کار استفاده کوم. تاسو کولی شئ د ګوګل کروم بروزر څخه هم استفاده وکړئ. زما ګوګل کروم بروزر کې یو څه مشکل و، دې خاطر زه ویا بروزر کاروم. دلته به تاسو ملګرو ولیکئ paypal.com. صحیح ده ملګرو، تاسو ولیکئ paypal.com. کله هم تاسو paypal.com ولیکئ، د انتظار راتلو باسي، داسې یو صفحه تاسو ته راځي. د هغې نه وروسته ملګرو دا اولنی کوم لینک چې ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله هم ملګرو تاسو د دې باندې کلیک وکړل، تاسو موږ ته یو اپشن راکړي ملګرو د ساین اپ په نوم. صحیح ده ملګرو، دغه ساین اپ اپشن موږ څنګه کوو دلته وهو. کله هم ساین اپ اپشن ووهو، لږ انتظار ورته کوو ملګرو. دلته موږ ورته انتخابوو بزنس. صحیح ده ملګرو، بزنس جوړولی شو. البته بیا کوم چې ده پرسنل چې ده هغه بیا موږ نشو جوړولی. دلته بزنس باندې ټیک مارک لګوو. دلته ملګرو ټیک مارک لګوو، دلته لیکلي دي ګیټ سټارټ. نو په دغه ګیټ سټارټ باندې کلیک اخلو. کله هم ملګرو چې ګیټ سټارټ مو ووهو، یوه شېبه ورته انتظار کوو تر څو دا صفحه موږ ته بله راوړئ. لږ ورته انتظار کوئ ملګرو. په اول خانه کې ملګرو موږ څخه نوم غواړي. اول دا خانې زه ډکوم، بیا وروسته تاسو ته وتشریح کومه. ښه نو ملګرو، په اولنۍ خانه کې چې لیکلي ده فرست نیم کې به تاسو خپل نوم لیکئ. بیا لاست نیم کې به خپل تخلص لیکئ، او په دغه ایمیل چې کوم لیکلي ده په دغه ایجي کې به تاسو خپل ایمیل ورته لیکئ. کله هم چې خپل ایمیل ورته ولیکئ، لاندې یو بله اپشن موږ ته راکوي پاسورډ. صحیح ده ملګرو، دلته به سخت پاسورډ ورکوي. پاسورډ باید له اتو څخه تر شپږو ټکو پورې وي. همدارنګه باید څنګه وي، غټ او واړه حروفونه پکې استعمال شوي وي. همدارنګه سمبولونه باید پکې کارول شي. سمبولونه ملګرو دغو ته مثلا هشتګ علامه ده، هیش علامه ده، ډالر علامه ده، هغه فیصدي علامه ده، دې ته سمبول وایي. دا سمبولونه هم باید تاسو څنګه ملګرو پکې وکاروئ. د هغې نه وروسته ملګرو تاسو دلته راسئ، په کوډ باندې کلیک وکړئ. دلته د افغانستان کوم کوډ چې ده ملګرو هغه ورته انتخاب کړئ. بښنه غواړم، د افغانستان نمبر ورته انتخاب کړئ. ما 93 د افغانستان کوډ هغه ورته انتخاب کړی ده، او په دغه ځای کې ملګرو څنګه کله شماره ورته انتخاب کړی، خپله کومه شماره مې چې ده هغه مې ورته انتخاب کړې ده. د هغې نه وروسته ملګرو راځو، موږ دلته بل اپشن موږ ته راکوي اګري ټو کنټینیو. ملګرو په دغه باندې موږ کلیک کوو. اګري اند جسټ سیکنډ ملګرو، دلته لږ انتظار ورته باسو. ښه ملګرو، موږ ته اپشن راکوی تاسو ایمیل ته موږ څنګه کوو کوډ لیږو. کنفرم یور ایمیل ویټ کوډ. صحیح ده ملګرو، په دغه ځای باندې موږ ایمیل باندې کلیک کول ته کوډ موږ ایمیل ته کوډ راځي. صحیح ده ملګرو، کله هم ملګرو چې موږ دغه ځای باندې کلیک وکړو، له هغې څخه وروسته ملګرو موږ راځو خپل جیمیل اکاونټ ته، او کوم جیمیل چې ملګرو موږ هلته ورکړی و، له هغې نه وروسته دلته موږ ته یو کوډ راځي. هغه کوډ څنګه کوو ملګرو، دلته پکې ورکوو. وګورئ ملګرو، دلته ما ته یو کوډ راغی. څنګه شو پیپال کوډ ما ته رالېږل، دغه ده ملګرو. دا کوډ څنګه کومه، د دغه ځای نه راکاپي کومه، او دلته یې ملګرو پکې پیسټ کومه. کله ملګرو چې موږ ته کوډ تاسو راواخیست او کاپي موږ کړو، سبمیټ باندې کلیک کوو. ملګرو دلته بیا لږ ورته انتظار کوو. لږ ورته انتظار کوو تر څو موږ ته د پیپال بله صفحه راوړي. ملګرو دلته لیکلي هی سردار والي، یعنې زموږ نوم یې راواخیست وایي. تاسو کوم تنظیمات چې دی هغه تاسو کولی شئ. دلته موږ لیکلي سکیپ باندې کلیک، سکیپ فار ناو په دې باندې کلیک کوو. بیا لږ ورته انتظار کوو ملګرو تر څو بله صفحه موږ ته راواوړي. ښه ده ملګرو، په دغه ځای کې تاسو کولی شئ د خپلې کمپنۍ چې باره کې محصولات دی هغه تاسو ته ټیک مارک کوي. که ټیک مارک مو کړو، که ټیک مارک مو نه کړو، هغه څنګه ده هېڅ پروا نه کوي. دلته نیکسټ کومه، دلته به یو ورته انتخاب کړو ملګرو. بیا نیکسټ وهو. بیا ملګرو دلته موږ څنګه کوو. ښه نو ملګرو، په دغه اولنۍ خانه کې موږ څخه د کمپنۍ له هغه غواړي نوم غواړي. ما ټیکنیکل احمدزی ورکړو، تاسو هر شی ورکوئ. ای آی ان کې داسې یو شماره تاسو ورکوئ. دلته کولی شئ خپل ادرس ورکوئ، پکتیا، بیا پکتیا سیټي دا شان ورکوئ. بیا سیټي ګردیز ده. سټیټ کې ملګرو تاسو خوښه ده د امریکا څخه هر ایالت تاسو انتخابوئ. ما الاسکا ورته انتخاب کړه ملګرو، ستاسو هم زړه ده. زیپ کوډ ملګرو دلته غواړي تاسو څخه زیپ کوډ.
ګورئ ملګرو دا زیپ کوډ ډېر اسانه تاسو به لومړی راشئ ملګرو ملته الاسکا انتخاب کړې ده تاسو به هم راشئ لومړی ګوګل کروم ته هر کله چې ګوګل کروم ته راغلی تاسو هر کوم ایالت څوک انتخاب کړی دی هغه به ولیکئ او زیپ کوډ به ولیکئ دغه نو مثلا تاسو هلته واشنګټن انتخاب کړئ زیپ کوډ واشنګټن به ولیکئ ما لیکلی زیپ کوډ الاسکا څنګه ده ماته د الاسکا زیپ کوډ راکړه او ما هلته پکې پیسټ کړ نو په همدې طریقه د هر ولایت تاسو زیپ کوډ پیدا کولی شئ د هغې څخه وروسته ملګرو تاسو زیپ کوډ پیسټ کړئ هغې څخه وروسته موږ ته اپشن راکوي نیکسټ په دغه نیکسټ باندې کلیک کوو کله مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړو لږ شیبه ورته انتظار باسو تر څو موږ ته بله صفحه راکړي ښه نو ملګرو کله مو چې هغه صفحه هغه کله د بزنس هغه باندې کلیک کوو ملګرو دلته موږ یو اپشن ورته انتخابوو په دې ځای باندې کلیک کوو ملګرو په دې لومړنۍ خانه باندې دلته ملګرو موږ ستاسو هر زړه مثلا که هر شی تاسو ورته انتخابوئ زه ملګرو همدغه لومړنی ورته انتخابوم ستاسو هم زړه دلته ملګرو موږ څخه ډیټ آف برث غواړئ ملګرو دلته په خپل ډیټ آف برث څنګه کوئ تاسو ورته انتخابوئ مثلا زه مونټ ورته انتخابوم ډې 23 او کال 2008 او یونایټډ سټیټ ته ورته انتخاب شوی ده ملګرو په دغسې لاندې خانه کې تاسو ملګرو تاسو خپل یو اس ډي ټي ورته هغه کې چې تاسو میاشتنی عاید مثلا څومره ده ملګرو تاسو کولی شئ په خپله خوښه باندې ورته انتخاب کړئ مثلا زه ورته کومه له اولنی له صفر څخه تر $1000 پورې او کولی شئ خپله کرنسي دلته ورته انتخاب کړئ کرنسي په کومه ده مثلا تاسو کومه کرنسي غواړئ استعمال کړئ کولی شئ هر هیواد مثلا کرنسي چې تاسو زړه وي هغه تاسو انتخاب کړئ دلته ډالر ورته انتخابوم ملګرو باید تاسو خپل ویب سایټ ورته وکړئ موږ ویب سایټ نه لرو ملګرو دلته پابلیک ریګولیشن نیم ورته انتخاب کړئ دلته لیکمه ټیکنیکل احمدزی سیده ملګرو دا ورته خانه ډکوو او دې څخه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوو کله هم چې نیکسټ ووهو ملګرو یو شېبه بیا ورته انتظار کوو ملګرو دلته بیا موږ ته یو بله خانه راکړه دا هم زه خانه فورې کوم او تاسو ته بیا درښیم ښه ملګرو چې دغه اپشن درکړه ملګرو د ځان باره کې ستاسو کوم معلومات چې دغه درنه غواړي دا به دا رقم ته ډک لږ څنګه چې ما ډک ملګرو کله مو چې دا هم ډک ملګرو هغې څخه وروسته راځو نیکسټ باندې کلیک کوو کله هم ملګرو نیکسټ ووهو بیا یوه شېبه ورته انتظار کوو ښه ملګرو دلته په سبمیټ باندې کلیک کوو بیا یوه شېبه انتظار کوو ښه ملګرو دلته تاسو څخه پاسپورټ یا الکترونیکي تذکرې هم ډریور لایسنس غواړي په دغه ځای باندې کلیک کوو اډ انفو باندې او دلته موږ ملګرو څنګه کوو هغه ورته انتخابوو کله هم ملګرو تاسو هغه خانه سبمیټ کړه ملګرو وروسته تاسو ته داسې یوه صفحه راځي ستاسو پیپل اکاونټ څنګه سو ملګرو کریډ سو نو یو کار بل پکې پاتې ملګرو چې موږ به هلته خپله پروفایل کوم ډیټیل مو چې دي ملګرو هغه هم ورته پوره کړي نه دي څنګه کوو باید هغه ډیټیل ورته پوره کوو دې لپاره تاسو ډیټیل پوره کړئ ملګرو هغه بیا څنګه کوم په آینده ویډیو کې درته وښیم ملګرو تر څو ګورئ د هم د اکټیویټي هر شی چې ګورئ تاسو دلته تاسو ته راوړي نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ په افغانستان کې پیپال په افغاني نمبر باندې جوړ کړئ نو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شي یو شی مو تر زده کړی تر آینده ویډیو پورې مو په لویه بخښنه کې خدای سپارم